په خوله ول لاس کېږه چې ورته واچوه کور ته داخلېدو مسواک به یې کوو د خیرن بچې ته چې کور ته داخلېږي چونډې ولګې دې به د پولیس او ادارو په نوټس کې څوک څوک راولي لاس اوچت کې چې د چا لاس ښکته علماء احترام کو چې د چا لاس ښکته دا به ټیک چرسي ښه چې د چا لاس ښکته دی کوریج که نایاب والا نایاب سوډي والا او کوریج توجه زه ګورم چې لاس د چا ښکته دی توجه دا د چرسو د شرابو د پوډرو اډې ختموي که نه ختموي چې څوک خفه کي شبي جمیل ځان سره مرکز ته بوځي په زوره وایي غصه کې خلک جینه وایي جینه بغیر وایي بوځي نه په زوره وایي بوځي ها حافظ اسد الله وایي زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوځم ما وایي چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي چورلټ انکار وکړو ښایسته کېږي یثرب نه مدینه شوه ستا په تللو ښایسته کېږي او زما درود سلام په ځان منظور که پیغمبره زما درود سلام په ځان منظور که پیغمبره عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کېږي عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کېږي په نیت د عبادت درود شریف ټول وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ عظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام جناب مولانا قاری حبیب اللہ مختار صاحب دامت برکاتہم ہر دل عزیز شخصی جناب قاری کلیم اللہ صاحب ذی قدر ناظم مدرسہ حاضہ قاری ضیاء الرحمن صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عظام ثناخوانان مصطفیٰ اور انتہائی غیور عزتمند مسلمانانو ختم القرآن مناسبت سرا مختصر خبر اثر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستاسو مخی تکی خودل غوارم آگی نا مخی دا طول توجه غوارم سغوارما سغوارما اور دا سخل کو پا دی بانے درد دی وی سردار حقانی وی چی توجه میں دا خودار چا خپل تکی کلام دی دا خیرن بچیا سوک چی خبری کئی یا خطولو ہے سبحان اللہ آغا خیری موی پوچھتا وازو ہے سبحان اللہ چا چی سبحان اللہ ویدا کینے چا چی سبحان اللہ ویدا کینے دا خیرن بچیا تا سبحان اللہ انہوے سکینہ کنی دا ندوی دیتا کوما لمن دیو دا زمان محسس من مرے لکیری نگر پستڑے دے توجہ بس آری او سڑی زان چپ کے پخلو کو تکی دے پخلو والا لاس کیے گا چیوہ توجہ توجہ مختصر خپور اثر ختم القرآن سو ما شمانو ختم کو 27 ما شمانو قرآن ختم کو دا کسان کینے کینے کن اللہ نظر پارا کینے یار دا که بس سبب بس محتم متوجه شد تاسو کینے انتظامی والا دا پروگرام انتظامی والا چه سمرا محکم انتظامی اغین علاوه نور طول کینے سوشل میڈیا والا مخصوص ترقیم کری آر یو سڑی سوشل میڈیا والا خو یو سو چینل والا اتری گئی نور طول تشریف پرماشی ٹیم زما مخ کی پروگرام دی بس کوما بس چې تاسو چپ شوئ زه به شروع کوم پهله خبرې وکړئ ځان لړه برابر کړئ شابه زه دې زور ګورم ته څومره خبرې کولی شي وکړه خبرې وکړئ شابه وکړئ خبرې وکړئ توجه بس چپ کښېنئ د مازدیګر ټایم کې تاسو د ونه کې مرغۍ ته وګورئ شور کوي او لږ ساعت پس دا مرغۍ پرندې ټولې چپ شي چاته پته دا ولې دا شور دی ټوله ورځ ستړي شوي دغه یو مرغۍ بل ته وایي چپ شه بل وایي ته چپ شه بل وایي ته چپ شه هغه د چپ شه چپ شه چپ شه نه شور جوړ شي تاسو په هغه کښېنئ لکه چپ شه چپ شه نه شور جوړ کړي کښېنئ مړه وایي
او لږ ساعت پس ټولې پرندې په خپله چپ شي کیو هر یو پرنده ځان په خپله چپ کي د هغه بل هم ځان چپ کي هغه بل هم ځان چپ کي لږ ساعت پس ټول چپ شي هر یو کس په خپله خپل ځان چپ کي بل ته مه وایه خپل ځان چپ کاجي صاحب پرېږده خپل ځان په خپله چپ کې زه چې تاسو نه کم ټایم جواب غواړم هغه ټایم ماله یو شان انداز کې جواب راکوي نور چپ یې مردان کې په خبرو لاک ډاون دي خبرې به نه کوي چپ د هر چا خپل تکیه کلام زما تکیه کلام څه شی دی چې زه کم ټایم جواب غواړم جواب بیا چپ یې زما تکیه کلام څه شی دی دا د انسان طریقه د مسلمانانو چې کم ټایم غواړي هغه ټایم خبرې کوي چې کم ټایم ورته چپ شي هغه چپ شي چې کوم انسانان یو کله بل هم ادول نه هغوی د خیر د غږېږي توجه څونه ماشومانو ختم وکړو په ناظره حفظ والا پکې څو دي حفظ والا یو کس مال راشه قاري صاحب راشه دا میز لږ راروستو که نور کسان کینې دا انعامات لرګه د میز توخېږه بره وخېږه د میز توخېږه پکې دې ونه وایي بره پکې ستاسو نوم دی بس پریکټیکل کوم یو څو خبرې بس دلته بیان نه کېږي ستاسو نوم دی اسدالله قرآن یاد کړ د الله کلام یاد کړ دیش سپارے یاد کړي د الله کلام ته قرآن ته زړه کې ګوګل کې سینه کې ځای ورکړه چې د الله کلام یاد کړه توجه الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی صفاتو کې وحده لا شریک دی لیکن دا اسد الله عظمت رباط شان او شوکت قدر او منزلت او د کریډ لپاره الله تعالی د خپل نمونو نه چې رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی الله تعالی د خپل نمونو نه یو نوم راواغسته الحفیظ الحافظ نوم یې راواغسته د اسد الله نوم سره یو ځای نن نه پس به د صرف اسد الله نه نن نه بعد به درته حافظ 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 اسد الله وایي سبوائی حافظ اسد اللہ حضور دتا بسوائی سبوائی اور حافظ اسد اللہ بسو کسان جنت تبوزی حضور وائی سو ببوزی تاسو چپ ته زنه پریم خو چې زه درنه تپوس کوم چې کله خبر وباسم جواب راکوي نور تاسو کې چپ کېدی نشته څو کسان به بوځي څو به بوځي د مردان خانان به څو کسان جنت ته بوځي ملک او نواب به څو کسان بوځي صدر مملکت وزیر اعظم به څو کسان بوځي حافظ صاحب به څو کسان بوځي څو به بوځي صدر به څو کسان بوځي زه وایم وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دی بوځي حافظ صاحب تاسو دا کسان کینه هغه کسان ته تکلیف ورکوي چې دا ظلم کوي هغه روسته کسان ته تکلیف زما به ټول ټایم په دې کینه تیر شي زه نه لاړم الو یومن حضرت یومن یلکا د یوې میاشتې نه د الله بندګانو زما د اډوکي نه خوله ترې د خدای لپاره دا مې د میلمنې 15 منټو لپاره دا ټایم مقرر کړی زما سره ظلم کوئ د دې مجمع سره ظلم کوئ د دې قرآن سره او د مجلس سره ظلم کوئ دا کوم زما مخالف داسې راغلی دی د دې خوږ میلمه لپاره ما د دې اډوکي نه خوله ایستلې الله به درنه تپوس کوي چې کوم ظالمان دي او په خوله باندې شور کوي یا ودرېږي د قیامت په ورځ باندې به د هغه ګریوان یو زما بلاسي چاوي څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې دا یمه رها یمه او ژوند کوم دا یمه رها یمه او ژوند کوم او ستا که توجه را برابر شي ستا که توجه را برابر شي ستا یمه بس ستایم او ژوند کوم لہذا قرآن سره د نسبت پیدا شو
دی به ځان سره د خپل فیملی خپل خاندان نه لس هغه کسان چې جهنم پې واجب شوي د حافظ صاحب عظمت ته وګوره د حافظ صاحب کریډ ته وګوره قرآن والا تعلق ته وګوره منقبت او فضیلت او رفت ته وګوره حافظ صاحب به خپل خاندان نه لس هغه کسان جنت ته بوزي په کومو لسو کسانو چې جهنم واجب شوي تاسو نه تپوس کوم چې د دې حافظانو د وجې جهنمیانو فیصله الله تعالی د جنت کوي د جنت کوي د جنت کوي د پښتونه نن زه تا نه مطالبه کوم چې د دې حافظ صاحب د وجې د دې د فیملی د خاندان لس کسان الله تعالی جنت ته داخلي الله تعالی د جنت فیصله کوي بیا زه نن تا نه تپوس کوم ته په دې معاشره کې حافظ صاحب ته سپک ولې ګوري قاري صاحب ته سپک ولې ګوري مولانا صاحب ته سپک ولې ګوري قاري صاحب ته سپک ولې ګوري ظالمان دا حافظان خو هغه خلق دي د دوی د وجې به الله د جهنمیانو د جنت فیصله کوي ستا په تصور کې په خیال کې په ککرې کې په کوپړې کې دا نه راځي چې د حافظ صاحب څومره شان دي اور حافظ عزت الله قرآن یاد کړه بل حافظ څوک دی بل څوک دی حافظ صاحب په اصل نه پلار دي شته تر دې ماماګان خپلوان څوک تشریف اوري کړي ده اصل نه چې د حافظ یو جمله علماء دیوبند یو ترجمانی کوم اصل نه چې د حافظ اسد الله پلار وي چې کار وشو زوی می حافظ شو بوزی با می چاچا وی واره می حافظ شو بوزی با می ماما وی خورای می حافظ شو بوزی با می مور موی چه کار وشو بچه می حافظ شو بوزی با می چاچی موی بوزی با می مامی موی بوزی با می اغا نیایم د خوشحالینا را پاسی دا وی بوزی با می مای که دا سیرانه بود ولی گپ دیسو پہلے مسئلہ خورا کنا حافظ صاحب با د خپل خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو لسو کسان نه چې دا حافظ صاحب په دنیا کې خوشحاله دا پکې شرط مولوي صاحب چې حافظ صاحب له چا نه خوشحاله و د هغې سفارش به کوي ها کني دا ګز او دا میدان پاس ودرېږه تا چې په دې مردان کې دي ته مخکې څوک خفه کي مرګرتیا ورسره کې ښه په نه روايه کوې مرګرتیا کې تا چې 50 شپېته سپېړې وي مدرسهخانې روټۍ ته پرېږدي تبلیغ والا استاذو شبی جمعی که شبی تواری پزوره و شبی جمعی که شبی تواری تا چې څوک خفه کی شبی جمعی له ځان سره مرکز ته بوزي پزوره وای غوسه کې خلک جینه وي جینه بغیر وای بوزي نه پزوره وای بوزي ها حافظ اسد الله وی زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوزم ما وی چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي چورلټ انکار وکړ زکه چا خبر کړم وای مرکز ته نه بوزم ما مرکز خو ډیر آسان دی ورمخ کې شو د جنډې مرکز دی دا انکاری شو معلومه دا شوه حافظانو سره مینه وکړئ عالمانو سره مینه وکړئ قاریانو سره مینه وکړئ شیخ القرآن شیخ الحدیث سره مینه وکړئ ختم نبوت غازیانو سره مینه وکړئ حق پرستو پیرانو سره مینه وکړئ تبلیغیانو سره مینه وکړئ د دین او د اسلام غازیانو مجاهدینو سره مینه وکړئ کوو به انشاءالله اور کوم ماشومانو چې قرآن په ناظره ختم کړ د دې فضیلت ماته نه دی معلوم د دې مور پلار ته به البس والداه تاجا یوم القیامه د دې ماشومانو مور پلار ته به الله داسې تاج په سر کړي د قیامت په ورځ دغه تاج رڼا به د لمر د رڼا نه زیاته وي وایي دا رڼا غواړئ که نه غواړئ بچو قرآن غواړئ که نه غواړئ زه سکول منم کالج منم یونیورسٹی منم ما د دسمبر نه واخلې اوسه پورې پروفیسر صاحب ټیچر صاحب ماسټر صاحب سرجي ما د ایجوکیشن دفاع کړې ده ما د سکول دفاع کړې ده ما پاکستان کې د کالج دفاع کړې ده ما د یونیورسٹی دفاع کړې ده صرف مسجد مدرسه تبلیغي مرکز خانقاه نه یادوم ما د باطن اصلاح لپاره د خانقاه دفاع کړې ده سنت راشي رواجونه ختم شي د تبلیغ مرکز دفاع کړې ده د باطن اصلاح لپاره پیر او مرشد دفاع کړی دا قادیانو نظام ختمولو لپاره د قاعدم دفاع کړی دا اور د مساجدو دفاع غواړم د مدرسو دفاع غواړم زه هغه نه یم چې صرف دا ته مدرسه کوم زه ایجوکیشن غواړم زه تعلیم غواړم زه کورس غواړم زه د انجینیرینګ کورس غواړم د ډاکټریټ کورس غواړم د ساینس کورس غواړم د میډیکل کورس غواړم فهم قرآن فهم حدیث کورس منم د ختم نبوت کورس منم خو د لاس په اشاره جواب راکې مونږ په خیبر پښتونخوا کې د باجو کورسونه
سوشل میډیا باندې د دې کوریجو کې لاس اوچت کې د باجو کورسونه د باجو ولته مال را بارکا د باجو کورسونه د خپل بچو نه ډمان جوړوي ډمان ته جوړوي د بچو نه باجو والا جوړوي د باجو کورسونه منه حیران پدیم خو چې کم نوې شی راشي په پښتنو تجربه کیږي خو چې کم نوې شی راشي په پښتنو تجربه کیږي موږ ایجوکیشن دی پام غواړو د مدرسې دی پام غواړو او د اولاد د بچي د مستقبل د بقا لپاره او د خپل ایجوکیشن محفوظ کولو او خپل سوسایټي مې حفاظت لپاره موږ به د منشیاتو خاتمه کې حکومت سره تعاون کوو ان شاء الله. زه د خیبر پښتونخوا ټول پولیس محکمه بالخصوص خیبر پښتونخوا د پولیس محکمه هیډ اور چیف د پولیس محکمه هیډ IGP سر معظم جا صاحب دا سلام عقیدت پیش کوم چې زما پولیس محکمه د منشیاتو خاتمه لپاره قدم اوچت کړ. موږ پولیس محکمې سره د منشیاتو په خاتمه کې حمایت هم کوو او تعاون به هم کوو به انشاءالله. اور په دې ګرد و نوا قرب او جوار کې چې څومره د منشیاتو اډې دي دا د منشیاتو اډې به د پولیس او ادارو په نوټس کې څوک راولي لاس اوچت کې چې د چا لاس کتی علماء احترام کو چې د چا لاس کتی دا به ټیک چرسی ښه چې د چا لاس کتی دی کوریجو که نایاب والا نایاب سوډي والا کوریج توجه زه ګورم چې لاس د چا ښکته دی توجه دا د چرسو د شرابو د پوډرو اډې ختموي که نه ختموي اور انشاءاللہ العزیز توجه ہاتھ نیچے توجه انشاءاللہ هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیاتو نه پاکه کړي انشاءالله پاکوي به انشاءالله منشیات به ختموي انشاءالله د مستقبل بقا غواړو که نه غواړو د سټوډنټ دفاع غواړو که نه غواړو. اور کم کسان چې سیرګټ څکي مردان کې خو سیرګټو والا نشته که نه او سیرګټو والاو خبرې د پیغمبرانو کې خبرې د صحاباو کې خبرې د اسلام کې خبرې د ایجوکیشن کې خبرې د تعلیم کې توجه خولې نه دي لوګي راوځي د پوزې نه لوګي راوځي دا ستا خوله ده دا د مسلمان خوله نه به لوګي راوځي د مسلمان د پوزې نه به لوګي راوځي دا ستا خوله ده ستا پوزه ده اور که د ریل ګاډي سلینسر دی درته ایکسلیټر پرېږده ایکسلیټر پرېږده توجه دا د سیرګټو پیسې په مدرسه ولګوه دا په غریبانو ولګوه دا په مسکینانو اور ما ته یو کس وایي کوریج والو ما ته یو کس وایي سیرګټ کې ډېر ماهر یم ما یا الله سیرګټ کې ماهر یم ما څنګه ماهر ما ته چې په خوله لوګي راوباسم ما ټول راوباسي تا کې څه کمال دی ما ته په پوزه لوګي راوباسم ما دام ټول راوباسي تا کې څه کمال دی ما ته مفتی صاحب زما کمال دا دی زه په غوږونو هم لوګي راوباسم ما ته په دې شامټون هم لوګي راوباسم د خیرن بچیا توجه تو لوګور راغلی تو لوخړ راغلی ته به لوګي راوباسي توجه زما د سیرګټو یو کلیپ په کراچۍ کې خیال محمد ورید ما ته فون وکړ نمبر یې پیدا کړ وایي ما په تبلیغ کې 2 پیرې 4 میاشتې لګولي طریقت هم پېژنم شریعت هم پېژنم پټکې هم وخم زمونږ د جومات قاري صاحب چې نه جمع ته مخکې کېږم توجه خو سیرګټ مې نشي پرېښودی په سیرګټو عاشق یم ما ته مفتي صاحب ستا د سیرګټو باره کې یو کلیپ مې واورېد د سیرګټو هغه ډبې مې رانه چوړ کړ همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه وکړو او مولوي صاحب تا ته م وایم مولوي صاحب تا چې دا پتو ورکړه چې نسوار مباح دي نو د حلوا په شانتې خورې ولې نه په دې حلوا کې څه خیر دی په دې نسوارو کې څه فایدې دي ما ته به وښایي مسواک اخلی که نسوار اخلی وایا مسواک اخلی که نسوار دا ټولې مسلې په خپل ځای دي زه د احترام کوم خو مسواک سره خوله پاکېږي او نسوارو سره خوله څښا کېږي زما د پیغمبر په سیرت کې دا دي چې کور ته به داخلېده مسواک به یې کوو څه به یې کوو زما نبي ته د مسواک ضرورت نه و ځکه چې لعاب مبارکې د شاتو نه خواږه او د مشکو نه زیات خوشبودار و زما د پیغمبر شان و
دا مسواک و تعلیم زما استاد لپاره ویلو زما پیغمبر ته ضرورت نه توجه سنو کور ته داخله مسواک به کو د خیرن بچی ته چې کور ته داخله کې چونډې ولګي اور خپکیږي ما دا سپینه جامه کې چې کوم کسان ما دی ته ویلي دي دا دروازې لږ سات له بندوم او ستاسو د ټولو تعالی شیلم زه به پکمه صبر وکړه پخوا چې به جومات ته راتله قاري صاحب نسوار به په سپلو کې پراته و کوم ځای کې الله نه یریده خاتم الانبیا نه یریده عشق مصطفی د هغې په زړه کې نسوار به بار پرېښود جومات ته به نسوار هم نه راوړو او ته مونځ ته هم ولاړې درس قرآن ته هم ناستې بیان ته هم ناستې او ختم القرآن هم راغلی او په بوجو بوجو نسوار دې په جیب کې پراته دي دا غزو دا میدان ته وګوره ستا جیب کې نسوار نشته نسوارو سره ته زبر کېږي زه وایم زما مدرسې ته ضرورت دی نن مدرسې ته ضرورت دی کمې پیسې چې ته په نسوارو لګې دا په ضروریات اصلیو کې داخل نه دی حاجي صاحب واوره سرګټ مسواک غورځوي که نسوار غورځوي مسواک غورځوي که نسوار غورځوي پاسې غورځوي وی غورځوي اور سکول کالج یونیورسټي سټوډنټانو ته وایم او د سکول اساتذه ټیچران حضرات توجه غواړم څومره ټیچران چې د سکول دلته ناست دي پروفیسر ټیچر پارماسټر لږ لاس اوچت کړئ ټیچنګ څوک کوي چې کم کسان ټیچنګ کوي په سکول کې استادان ټیچران حضرات شته ټیچنګ څوک کوي ماسټر صاحب شته ماسټر صاحب توجه ماسټر صاحب یو تاسو کوم کم سټوډنټان توجه کم سټوډنټان چې په موبایل ګیمونه کوي فری فایر کوي لډو کوي پبجي کوي د موبایل ګیمونه کوي وایه ماسټر صاحب دا سټوډنټ هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د موبایل ګیمونه چې کم سټوډنټ کوي د نه ډاکټر انجینیر ساينسدان ټیچر پروفیسر د پاکستان د هر ادارې یو بهترین افسر ته جوړېدی شي لہذا دا ګیمونه مه کوه کرکټ کوه زه الحمدلله په خپله کرکټ کوم زه کرکټ کوم خو کرکټ کې بیټینګ نه کوم بالینګ کوم چینج اپیس کوم اوس دا یو میاشت شوه بیټینګ مې شروع کړې که تاسو خیال کړي الله په توفیق سره یو هغه ممندم کرخله سر راوړه 007 د حیا صادر روانه توجه کرکٹ کوا اگر گیم پاکستان کے اور اسلام کی جائز دی کم گیم کے چھ ایکسرسائز دی وردشی سرجیو آیا دا موبیل گیمونو سر وردش کی گی ایکسرسائز کی گی دا گیم کو کبڈی کوا ستاسو پا دیکھلی دا کبڈی ٹیم شتا کبڈی ٹیم شتا موب ندل تا یادو ولی نشتا میں پینڈے کی بیان کروں میں کبڈی کا ٹیم ہے کہ نہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا مجھ سے پوچھو کیوں نہیں ہے آپ بھی پوچھو کیوں نہیں ہے پوچھو میں نے کہا میں دا کبڈی ٹیم سے کنیشتا چھے پخوا کورانی غوڑیو کورانی چرگان میں خوڑو او سوک چھے پارمی چرگان خوری کنا کبڈی نشی کرو پارمی چرگ پا پنجرہ کی کوگ ہوگی سرا زمان مونگ تاسو چول پارمی چرگان خورو زمانہ شروع کا مونگ طول کاغو آگی مونگ کنی غاڑو شتا دے خوراک صحیح کا ایجوکیشن صحیح کا تعلیم صحیح کا ازوائم اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چھ اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے بدن پاک واری لباس پاک واری نظریہ پاک واری سوچ پاک واری عقیدہ پاک واری سوسائٹی مردان دا منشیاتنا عقیدہ پاک واری اور خوراک دائی ندی میری کلو حلالا چھ حلال خوراک کلو حلالا طیبا حلال خوراک و پاک خوراک حلال خوراک او حرام سیز لچھ حلال نم کی دی حلالی گی حرام سیز لچھ حلال نم کی دی حلالی گی لکہ چرس پا مردان کی حرام دی چرس پا زور وائے چرس دا سے پا کہ چرسیان دی سو چرس اور پا میڈیکل سٹور کی دا حکیم سے پا دواخانہ کی چھ دارو ملاوی گی دارو حلال دی دارو چرس دا نزدے کسانو تزوائیم چرس دارو اسے پا ایمان وائے چرس دا دارو ہی کنو چرس دا دارو ہی سار وقتی با روانی زان با گری چرتزی جی دارو روڑم تا جوڑوے میڈیکل سٹور تا روان چرس دا دارو ہی
सुत मुनाफा हुई, रिश्वत चे पानी हुई, परोजा की वो तबिया कजूरी हुई। कारोबार जिन्हें गलत हुआ उरा द इबादत कबूलियत दारो मदार अकले हलाल बांधने खपल कारोबार ठीक का, माशिरा ठीक का, सोसाइटी का, एजुकेशन दुरुस्त का, तालीमी इदारा ठीक का और मंशियात खत्म का और खपल जिंदगी द सुन्नत के मुताबिक जोड़ो। और तासु ने मुतालिबा दा बस तासु मस्जिद के न कुरान दर्स न कीगी, न कुरान दर्स न कीगी। जब हम द कार न होते सर खोजवे द कुरान दर्स न कीगी, द हदीस दर्स न कीगी, तो माल तालीम कीगी, कश मशवरा बयान कीगी, मुराकबा और खत्म ख्वाजागान कीगी, मुज़ाकिरा कीगी, वाया मशवरा कीगी। मर्दान सिट की में या कसवी वेम स्तासु मस्जिद के कुरान दर्स कीगी। मुख्तार से माता हुई आओ जी, वेम द हदीस दर्स की हुई आओ जी, वेम कश मशवरा बयान की हुई आओ जी, वेम मुराकबा खत्म ख्वाजागान की हुई आओ जी, वेम द कुरान दर्स की हुई आओ जी, वेम द हदीस दर्स हुई आओ जी। सब बयान को सबर तयाव यो यादों ते माता हुई आओ जी, आओ जी, आओ जी। माँ वर्ते चदा टूल आमाल स्तासु मस्जिद की कीगी और तो माता वेच आओ जी, आओ जी। माँ वर्ते तो पके पखपला मौजूद है माता हुई ना बस हाफिज सेब, कारी सेब, डॉक्टर सेब, मास्टर सेब, मेंबर सेब, चेयरमैन सेब, काउंसलर सेब, काका, मामा, आजी सेब और अमीर सेब बस मरकरी जुड़ावी तो पतो पलक इधरी जुमातुन बाबादम इंशाल्लाह उलमा, सुलहा, पीरान, मुजाहिदीन, तबलीगियान उसरा खपल वक्तुना कीमती को बे इंशाल्लाह, कीमती को बे इंशाल्लाह, कीमती को बे इंशाल्लाह। और खत्म नबूवत दिपावा सुख सुख की खत्म नबूवत दिपावा क्यों इंशाल्लाह दाम मदरसा जोड़वी इंशाल्लाह सहाबा आले बैत दिफा क्यों बे इंशाल्लाह अबू बकर द सदाकत दिफा क्यों बे इंशाल्लाह उमर फारूक अदालत दिफा क्यों उस्मान गनी सखावत दिफा क्यों हैदर कर्रार शजाअत दिफा क्यों द अम्मी आयशा सिद्दीका ऐबत लुपटे दिफा क्यों द अमीर माविया द सियासत दिफा क्यों बे इंशाल्लाह। अल्लाह दा खत्मुना दा प्रोग्राम इज्तिमा कबूल की जिंदगी बाकी सोहबत बाकी पदा खबर बाने इक्तिफाकुम न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है नामूस रिसालत में कुर्बान है वाखिर।